السلام عليكم. وعلينا السلام. وعلينا السلام. بس تتسيا خيري خيري وعلينا السلام ويكا. سلام مهرباني تکي تسوي مهرباني. یو خدا ته توهین ما کاوه چې کله ناس ته خپل توهین ما کاوه. توهین خو د چا وکي؟ ته چوک ته تار واخی جی غته زیاده زرال وکنه ته امام مهدی ته پیاده ما امام مهدی کړي سړي زیاده ته درستان ته ما واتساپ نمبر راکا مال وره کری سیب ته یو ویډیو درستان ته خپل زدي مجوس زمانو تاسو رسول الله نه د معاف کړی دی زنديق زمانو رب مو هلاک کړ دی مجوسی مهدی زمانو رب مو هلاک کړ دی دولس نیم سو کاله تختیدلی ارمزاده دی ارمزاده اولاد راضی دلته دی رسول الله باندې غیرت وکړي اې دی مجوس زمانو مخ موتور څه تاسو رسول الله مانی مخ موتور څه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مو ایمان راوړی دی دی سلونه دی پیداوار دی ټاس زمانو دی ټاس پیداوارو دا دومره دی زنديق او دی مجوس زمان دی په خپل توهین خو بدیږي دی رسول الله په توهین خو نه بدیږي دا دومره دی مرتد او دی زنديق او دی يهودي زمان دی بشکل داسي ذکر سه الله دې دوی تباہ برباد کی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس خو نه بدی په ورک مجهول او نامعلوم مهدی باندې خو بدی رازي علي بارك الله فيكم. السلام عليكم كريسيب. وعليكم كريسيب یو پختنه ملره وکړه زرکو زمونږ ورور د سعودي عرب کې پاتې کېږي سره پروم کې انډیوالان دي هغه شیعاګان دي تقریبا 3 کسان دي کال یو نیم کال شو په یوازې روټۍ ورسره خوري سکي که نه د ستاسو لایو یې چې کتلی وه بیا دا نه لکه د کسانو نفرت هم کوي او ډېر کال یو نیم کال احترام یې ورسره ولرلو او هغه ډېره وران دي لکه زیارتونو ته هم ځي د مکې مدینې هغه ته هر په د کال یو نیم کال کې څه توهین یې د صحابه ونه د ورنه اورېدلی نو هغې سره څه چلو که د روټۍ خوراک شو ورسره نو تاسو هم ته نشي کولی چې تاسو لکه ام عایشه رضی الله تعالی یا نور تاسو دې کې کنځلې کوو او څه د وشي دی بری کې دا الله دې مت خپل ژوند دی کوي السلام علیکم غاری صاحب. وعلیکم السلام. دا باندې مې سړی ویسته یو غاری صاحب دل راغلی ما چې سونه غټه او سلا د ستاسو دا خلک درته کنځلي وکي دغه وکي که د دې په ځای زه قسم په خدای ما خو یې وینې څکلې پوه شي قاري صاحب تاسو ته کنځل وکي دغه وکي هدی یې وپېژنئ خلق وپېژنئ بس وینې څښلو ته ضرورت نشته وینو څښلو باندې اوس یهودو شرور باندې کړي دي د دوی ونې څښي الله دې نورم توفیق ورکړي پسې الله دې نورم په یو بل باندې هلاک او تباه او برباد کړي الله دې نورم په یو بل باندې هلاک او تباه او برباد نیسي او نابود کړي